راشه ورشه. له جغرافیایي موقعیت رانیولې تر اقتصاد او سیاسته د هیوادونو بشپړه معرفي. This land belongs to you. This land belongs to me. This land belongs to all of us who live in harmony. This land belongs to you. Land belongs to me. This land belongs to all of us to live in harmony. Papa Janma Bhoomi aayi, Shobhaman Desh aayi. Muthu Katayat se babalalavi payamage Mathrubhumi aayi. Whatever the race may be, Whatever the caste or creed, whatever the color of skin, we're all kith and kin. د سپوږمۍ رادیو ډیرو درنو قدرمنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیله. په دې هیله چې د ژوند په ټولو چارو کې ښه او بریالي اوسئ. دا د یو ځل بیا د سپوږمۍ رادیو نه د راشه ورشه د خپرونې واره رسېدلی. په نننۍ خپرونه کې یو ځل بیا ځو د اسیا لویې وچې ته او د سریلانکا ښکلی هیواد درپېژنو. په دې هیله چې د دې خپرونې تر پای شیبو پورې راسره مل اوسئ. د سریلانکا هیواد د سریلانکا هیواد د ناملنډیز CA رسمي نوم د سریلانکا دیموکراتیک سوسیالیستي جمهوریت، نړیوال نوم سریلانکا، پخوانی نوم سیلون. جغرافیایي موقعیت: شمالي نیمه کره، ختیځه نیمه کره د سریلانکا ټاپو د آسیا په جنوب او د هند په جنوب ختیځ کې د شمالي ارضالبلد د 6 درجو نه تر 10 درجو او د ختیځ طول البلد د 5 درجو نه تر 2 درجو په مینځ کې موقعیت لري. پراخوالی 15,218 میل مربع د نړۍ 112 لوی هیواد دی. This land belongs to me. This land belongs to all of us. The island of Sri Lanka lies 20 miles off the southeastern tip of India. Slightly smaller than Ireland, the country sits near the center of the Indian Ocean, just northeast of the Maldives island chain. د سریلانکا ټاپویز هیواد له څلورو خواو د هند سمندر کلابند کړی دی. سریلانکا د هند له ډېرې جنوبي برخې څخه 11 میله واټن لري. اقلیم: د سریلانکا د جنوبي او جنوب لویدیځو برخو هوا توده لنده او د شمالي او ختیځو برخو هوا وچه توده ده. دغه هیواد د منځنیو برخو هوا چې غرنی جوړښت لري متعادله ده. سریلانکا د اورښت 2 عمده فصلونه لري. لومړی له می څخه تر اگست او بل له نومبر څخه تر جنوري پورې. نور جغرافیایي ځانګړتیاوې: سریلانکا د هند د سمندر تر ټولو ستر ټاپو دی چې له شمال څخه جنوب ته 270 کیلومتره ډیر اوږدوالی او له ختیځ څخه لویدیځ ته 140 کیلومتره ډیر پلنوالی لري. د سریلانکا ساحلي څنډې اواره خو مرکزي برخې په غرونو پوښلي دي. دغه هیواد زیاته برخه په تیره بیا په ساحلي څنډو کې ځنګلونه لري. سریلانکا ته ډیر نږدې پروت هیواد هند دی. څو کوچني ټاپوګان د سریلانکا شمال لویدیځې خواو ته د هند له جنوب ختیځ سره نږدې کوي. سیاسي بشري جغرافیه: پلازمینه د کولمبو ښار دی. نفوس یې څه باندې 21 میلیونو کسانو ته رسي. د سریلانکا د نفوس دیموګرافیکي ځانګړتیاوې دا دي: د نفوس ګڼوالی په 1 کیلومتر مربع کې 340 نفره، د نفوس ګڼوالی په 1 میل مربع کې 815 نفره، ښاري ژوند 25 سلنه، کلیوال ژوند 15 سلنه، د ژوند تمه په منځنۍ توګه 80 کاله، د ژوند تمه په نارینه‌وو کې 83 کاله، د ژوند تمه په ښځو کې 80 کاله او یوه ښځه په ټول عمر کې 2 ماشومان زیږوي. اداري ویش:
سریلانکا 9 ولایتونه لري. مهم ښارونه یې جفنا، کندی، واونیا، نیلاولی، گالی، منار، پوتالام او چیلاوه دي. نژاد سنهالي 15 سلنه، سریلانکایي مورس 7 سلنه، هندي 4 سلنه، مالایي 15 سلنه او پاتې نور ګډ. ژبه سنهالي رسمي او ملي. دین او مذهب بودایی 15 سلنه، هندویزم 7 سلنه او اسلام 8 سلنه. La 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 la. This land belongs to all of us to live in harmony. حکومت جمهوریت د سریلانکا اوسنی اساسی قانون د کال 1988 د اگست په 14 نافذ شوی دی. دغه هیواد اوسنی ولسمشر ماتری پالا دی. دغه هیواد ولسمشر د شپږو کلونو لپاره په عامه رایو ټاکل کیږي. په دغه هیواد کې ټول واک د ولسمشر په لاس کې دی. په سریلانکا کې د کابینه وزیران د ولسمشر لخوا تشریفاتي د لومړي وزیر په خوښه ټاکل کیږي. د سریلانکا ملي شورا یو خونه لري چې 225 غړي د خلکو په عامه رایه د شپږو کلونو لپاره ټاکل کیږي. په دغه هیواد کې د رای ورکولو سن 13 کلن دی. د سریلانکا د قضایي قوې په سر کې ستره محکمه ځای لري چې قاضیان یې د قضایه خدماتو د اعلی کمیسیون او ولسمشر لخوا ټاکل کیږي. دغه هیواد قانوني سیستم د انګلستان، هالند، روم، اسلام، عاداتو او عادي قوانینو لمخې جوړ شوی دی. سیاسی ګوندونه ملي ولسواکه جبهه، د تایمل ملي جبهه، ملي متحده جبهه، د خلکو د خپلواکۍ متحده جبهه او د سریلانکا د خپلواکۍ ګوند. د خپلواکۍ ورځ د 1940 کال د فبرورۍ 4 له انګلستان څخه، د ملي رخصتۍ ورځ د خپلواکۍ ورځ د فبرورۍ 4 په یوین کې د غړیتوب نیټه د کال 1995 د دسمبر 4 او د دې ترڅنګ په نورو نړیوالو ټولنو کې هم غړیتوب لري. ملي بیرغ خی خواته د بیرغ لنیمۍ زیاتې برخه سره ټوټه، کینې خواته لومړی ژیړه او بیا آشنا نری ټوټه، تر دې ټولو یوه ډیره نری ژیړه حاشیه چارپیره شوې ده. د سریلانکا د بیرغ په سر لویه برخه کې یو ژیړ زمری لیدل کیږي چې توره یې په لاس کې. ملي سرود د سریلانکا ملي سرود مور نومیږي چې دا دی. اقتصادی جغرافیا عمومی کتنه. Sri Lanka's GDP in terms of purchasing power parity is second only to the Maldives in the South Asian region in terms of per capita income. Sri Lanka recorded a GDP growth of 8.3% in 2011. In the 19th and 20th centuries, Sri Lanka became a plantation economy, famous for its production and export of cinnamon, rubber and Ceylon tea, which remains a trademark national export.
The development of modern ports under British rule raised the strategic importance of the island as a centre of trade. د خپلواکۍ په وخت کې سریلانکا چای، ربړ او د کورنۍ لګښت لپاره وریجې تولیدولې. په کال 1901 کې د کرنې محصولات د هیواد په صادراتو کې 93% ونډه درلوده. سریلانکا په کال 1901 کې د رهبري شوي اقتصاد په ځای د صادراتو او وارداتو لپاره د آزاد بازار یا مارکیټ د اقتصاد اصول ډګر ته راوستل. د سریلانکا د صنعت سکتور ښه تولیدات اوس دا دي: د خوراکي توکو پروسس، ټوکران او جوړې شوې جامې، څښاک، وړه توکي، د ټیلی کمیونیکیشن وسایل، همداراز د بیمې د مؤسساتو او د بانکونو شبکې په سریلانکا کې پوره وده کړې ده. په کال 1996 کې کرنیز تولیداتو د سریلانکا په صادراتو کې 60% برخه درلوده. په داسې حال کې چې 3% صادرات ټوکران او ګنډلې جامې وي. په 90مه لسیزه کې لومړی د دغه هیواد کورنۍ غیر خالص تولید وده 6% وه، خو تر کال 1990 پورې د وچکالۍ او کورنۍ جګړې له امله دا رقم 4% ته ټیټ شو. د کال 1990 په دوهمه نیمایي کې د اقتصاد بیا رغونه پیل شوه او د جی ډي پی وده په کال 1990 کې 9% ته جګه شوه. دغه هیواد په نظر کې لري چې د خپل مرکزی بانک له نظریاتو سره سم د اقتصاد د مارکیټ میکانیزم پراخه کړي او خپل صنعتي صادرات زیات کړي. Industries were nationalized and a welfare state established. In 1977, the free market economy was introduced to the country, incorporating privatization, deregulation and the promotion of private enterprise, while the production and export of tea, rubber, coffee, sugar and other commodities remain important. Industrialization has increased the importance of food processing, textiles, telecommunications and finance. The country's main economic sectors are tourism. همداراز د سریلانکا دولت غواړي چې په مالی سکتور کې ډېر رقابت ته وده ورکړي، هغه څه چې د سریلانکا په اقتصادي پرمختیا خورا بده اغیزه کړې وه. د سریلانکا دولت اوس هڅه کوي چې هغه اورانۍ بیرته ورغوي او هغه پراختیایي کارونه په مخ ویسي چې د تایمول پرانګانو سره په 26 کلونو کورنیو جګړو کې له منځه تللي. په دغه کارونو کې د ریل، د لارو او سړکونو بیا رغول، د برېښنا تولید، د بېوزلتیا کمول او د پانګونې لپاره د حقوقي او اداري اسانتیاو تصویب لومړیتوب لري. د سریلانکا د ښارونو او کلیوالو سیمو ترمنځ توپیرونه ډیر دي. دا توپیر خاصتا په هغه سیمو کې ځورونکی دی چې په تیرو 26 کلونو کې پکې جګړې ښکېل وي. سریلانکا دولت اوس هڅه کوي چې د کرنې په پراختیا او د کوچنیو او منځنیو فابریکو په جوړولو ډیره پانګونه وکړي چې ملي تولیدات لوړ او خلکو ته کارونه پیدا شي. د سریلانکا دولت په عین وخت کې غواړي چې کورني او بهرني پانګوال د سریلانکا په وروسته پاتې سیمو کې پانګونې ته وهڅوي او دوی ته حقوقي اداري اسانتیاوې برابرې کړي او یقیني کړي چې د سریلانکا بودیجه له څو کلونو راهیسې کسر کوي. belongs to all of us to live in harmony. One more time. La, la, la. عامه خدمات کمزوري دي. اوږدو کورنیو جګړو په سلاو زره خلک بې ځایه کړي، ملي تولیدات لږ دي، اوزګارتیا ډیره ده او د کال 2009 نړیوال مالي بحران د دغه هیواد په بودیجه او پراختیایي پروژو او پلانونو ناوړه اغیزه کړي. په 2009 کال کې د سریلانکا کورنۍ جګړه پای ته ورسېده او د IMF موافقه واخیسته چې دغه هیواد ته په 2.8 بلیون ډالر پور ورکړي. دې پرمختګونو د سریلانکا د اسهامو په مارکیټ ښه اغیزه وکړه. اوس دا مارکیټ د نړۍ د نامتو مارکیټونو په لړ کې ښه ځای لري. ډاډ یې ډیر شوی او پانګوال کار ته هڅېدلي ښکاري. غیر خالص کورنۍ تولید 120 بلیون ډالر. د غیر خالص کورنۍ تولید کلنۍ وده 9%. د سړي سر کلنۍ عاید یې 4215 ډالرو ته رسي. د غیر خالص کورنۍ تولید سکتوري جوړښت کرنه 15%، صنعت 4% او پاتې نور خدمات جوړوي. د کار ځواک 8 میلیونو کسانو ته رسي. بودیجه عواید 8 بلیون ډالر او لګښتونه 12 بلیونو ډالرو ته رسي. Whatever the race may be. صنعت
کیمیاوي محصولات، سمنټ، کاغذ، د لرګو پروسس، د نفت و چاڼ، ښیښې، خوراکي مواد، چای، کافی، بوره، بسکیټ، بیړۍ، چرمي تولیدات، فلزي شیان، مخابراتي وسایل، ټوکران او لاسي صنعت، ربړ، ټایر او ټیوب او داسې نور. Build a better land. This land belongs to you. This land belongs کرنه د سریلانکا 15 سلنه ځمکه د کرلو وړ ده. د دغه هیواد پاتې نوره خاوره څړځایونو، ځنګلونو، غرونو، ویدیاو، سیندونو، ښارونو او د استوګنې کلیواله سیمو نیولې ده. د سریلانکا 15 سلنه خلک د کرنې په سکتور کې په کار بوخت او د هیواد 9 سلنه غیر خالص کورنی تولید له همدې سکتور څخه لاسته راځي. وریجې، ګني، حبوبات، تیل لرونکي دانې، چای چې په نړۍ کې دوهم ستر تولیدونکی هیواد دی، ربړ، قهوه، شودې، هګۍ، میوه، سابه او غوښه د دغه هیواد مهم کرنیز محصولات بلل کیږي. to make it rich and beautiful. Let's lend a helping hand. مهم کانونه: ګرافیت، مس، وسپنه، د چونې ډبرې، قیمتي کاني او فاسفیت. صادرات ټوله بیه $9 بلیون، واردات ټوله بیه $11 بلیون ته رسي. ستر تجارتي شریکان یې امریکا، انګلستان، آلمان، بلجیم، جنوبي کوریا، تایوان او هند دي. 1500 کیلومتره د اورګاډي پټلۍ لري. 10 غټې تجارتي بیړۍ لري. 10 هوایي ډګرونه لري چې 15 یې پاخه دي. د پیسو واحد یې د سریلانکا روپۍ دی. مالی کال یې عیسوي دی. وزنی سیستم یې میتریک دی. د ټلیفون کوډ یې 0049 دی. د انټرنیټ کوډ یې EK دی. د انټرنیټ ګډونوال یې 2 میلیونو کسانو ته رسي او د موټر چلولو سمت یې چاپ دی. رسنۍ په سریلانکا کې 2 دولتي او 10 خصوصي ټلویزیوني چینلونه شته. په دغه هیواد کې بهرني ټلویزیونونه د کیبل او سپوږمکۍ له لارې د فیس په ورکولو لیدل کیږي. د خصوصي رادیوګانو ترڅنګ نورې ورځپاڼې او مجلې مهالنۍ او میاشتنۍ هم فعالیت لري. Build a community. Come join a happy soul. ټولنیزه پرمختیا: سریلانکا د آسیا او نړۍ له پرمختلونکو هیوادونو څخه دی. د سریلانکا له 1500 کلونو څخه پورته ټول خلک، نارینه او ښځې، په لیک او لوست پوهیږي. په دغه هیواد کې زده کړه د 6 کلن نه تر 14 کلنو ماشومانو او تنکیو ځوانانو لپاره جبري ده. Live in harmony. پاوځ: ځمکنی پوځ، سمندري پوځ، هوایي پوځ او پولیس. د عسکرۍ خدمت سن 18 کلن په خپله خوښه. د خدمت موده 15 کاله. This land belongs to me. This land belongs to all of us to live in. د سریلانکا تاریخ ته لنډه کتنه. د سریلانکا لومړنی سینهالي پاچا ویاجیا نومېده چې له میلاد څخه مخکې په 15مه پیړۍ کې ژوند کاوه. په 12مه پیړۍ کې تاملیان چې د جنوبي هند څخه د سریلانکا شمال ته راغلي وو، سینهالیان یې دغه ټاپو جنوب ته په شا وتمبول او خپله په شمالي سیمو کې یو نوی حکومت جوړ کړ. د سینهالیانو او تاملیانو ترمنځ همغه دښمني تر اوسه روانه ده. په 12مو او 13مو پیړیو کې مسلمان سوداګر د ټاپو ته ورسېدل او 4 پیړۍ د دغه ټاپو سوداګري وچلوله. دا وخت سریلانکا په 2 بېلابېلو برخو ویشل شوې وه چې هر سیمې ځان له کولمبر ته نږدې موقعیت درلود. له پرتګالي حکمران المید څخه د موریانو او تاملیانو په وړاندې د حمایت غوښتنه وکړه. پرتګالیانو د سینهالیانو مرسته وکړه او په بدل کې د څو بندرونو د جوړولو او د سوداګرۍ د چارو امتیاز ترلاسه کړ. په سریلانکا کې د پرتګالیانو واکمني 150 کاله وروسته د هالنډیانو په لاس پای ته ورسېده. هالنډیانو 140 کاله د سریلانکا مهم ساحلي ښارونه په خپل کنټرول کې وساتل او د پوځیانو په زور یې په خلکو حکومت کاوه. دا پوځیان د هالند د ختیځ هند د کمپنۍ استازي وو چې مرکز یې په امستردام کې وو. د کمپنۍ سریلانکا په 3 برخو ویشلې وه. شمال برخه چې مرکز یې په جافنا کې وو، لویدیځه برخه او جنوبي برخه په کال 1942 کې د سریلانکا د خپلواکۍ هلې ځلې د سیننیاکا په مشرۍ پیل شوې. نوموړي د خپل هیواد لپاره داسې یو اساسي قانون تدوین کړ چې د انګلیسي مقاماتو د منلو وړ وګرځېد. وروسته بیا په کال 1940 کې دغه هیواد نوی اساسي قانون د همغه لومړي قانون په بنسټ جوړ شو. د کال 1940 په ډسمبر کې د سریلانکا د خپلواکۍ سند د انګلستان د پارلمان لخوا تصویب او دغه هیواد د کال 1948 د فبرورۍ په 4 نیټه رسما خپل خپلواکي اعلان کړه.
له سریلانکا سره د افغانستان اړیکې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په کتاب کې د سریلانکا پیژندګلوي نشته او داسې ښکاري چې د دې دواړو هیوادونو ترمنځ هیڅ وخت سیاسي اړیکې نه وي او نه هم اوس شته. له افغانستان څخه تر سریلانکا پورې د هوا له لارې فاصله 3183 کیلومترو ته رسي. د کابل او کولمبو ښارونو ترمنځ زماني توپیر 1 ساعت دی. This land belongs to you. Land belongs to me. This land belongs to all of us to live in harmony. قدرمن اوریدونکو دا و زموږ نننۍ خپرونه. په دې هیله چې ستاسو په معلومات کې زیاتوالی راغلی وي. تر بیا چې ستاسو په درانه حضور کې حاضرېږم، تاسو په لوی او بخښونکي الله سپارم. ښې چارې. Whatever the race may be, Whatever the caste or creed,